السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي د لمونځ کوونکي و مخته په څومره اندازه چیرېدل منع دي، او د مسجد کبیر او د صحرا فرق سته که یا، او د مسجد صغیر او د بیت صغیر فرق سته او که یا. لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي که چیرې تاسو په دې باندې خبر سئ چې د لمانځه مخته چیرېدل څومره سخته ګناه ده، نو تاسو به هیڅکله چیر نه سئ. نو دغه اړوند دا ورور هم پوښتنه کړې ده. محترم وروره، که چیرې لمونځ کوونکي ستره لرل، نو د سترې او لمونځ کوونکي په منځ کې چیرېدل مکروه کار دی. او که چیرې لمونځ کوونکي ستره نه درلودل، نو که چیرې لمونځ په صحرا کې کوي، نو د سجدې پر ځای تیرېدل مکروه کار دی. او که چیرې په آبادیو کې لمونځ کاوه، یعنې په کلیو په محله کې لمونځ کاوه، نو که چیرې لوی مسجد وي، نو د سجدې پر ځای تیرېدل مکروه کار دی. او که چیرې کوچنی مسجد او خونه وه، نو بیا د لمونځ کوونکو مخته هر ځای تیرېدل مکروه کار دی. محیط برهاني فی الفقه نعماني اول جلد 411 او 442 صفحه، او بحر رائق دویم جلد 13 صفحه، فقه اسلامی دویم جلد 943 صفحه، رد المحتار اول جلد 440 صفحه، او موسوعه فقهیه کویتیه 40 جلد 115 صفحه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.